اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. مینوالو صحابه جوړ تازه تکړه خیرتي ده جوړاستي قربانم شم سلامت اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. د هر څه نه مخکې مینوالو یو خبره تاسو ته کوم. ګورئ تقریبا یو کال یو نیم کال کېږي چې ما مبارزه شروع کړې، صرف څه لپاره؟ هیواد لپاره، وطن لپاره. زه مبارزه کوم هغه کسانو په خوله کې وهم چې د افغانستان لپاره دهشتګردي کوي او افغانستان لپاره دسیسه جوړي. همیشه دا کار مې کړی ده او دا همه یوازې زما نه د ټول افغانان مسؤلیت ده چې باید دا کار وکړي. نو نن ستاسې مسؤلیت چې شی ده، ستاسې مسؤلیت دا ده چې دا ویډیو را سره شیر کړئ. ما هیڅ وخت تاسو ته نه ده ویلی چې دا ویډیو راته شیر کړئ، خو دا پیره تاسو باندې یو غږ کوم، دا ویډیو راته شیر کړئ چې دا ویډیو د هغه چنګړه په غوږ کې ورسیږي. په نوم د ډاکټر فوزیه یو پښتنه ښځه ده چې نن ما ولیده چې دا کنچنۍ قرآن ته یې ور واچوه او ډېر بدیره دې ویلې خدای ته رسول ته. نو زما یو کوچنی پیغام دې ته وړاندې کوم چې امید کوم چې دا راته شیر کړي چې د دې چنګړه په غوږ کې ورسېږي. ګوره ډاکټر فوزیه خبره ته ښه غوږ نیسه. ته اصلا ناجوړې ښه، ته د الله نالت تا باندې شوی ده، ته نه پوهېږې. د خدای نالت همدغه نالت ده چې تا باندې شوی. نو هغه دا درته زه درته ښه واضح کوم چې څنګه نالت تا باندې شوی. یو خو ته د خپله کور ته دې وګوره، یوازې په هغه لوی کور کې تکې تنها یې، هېڅوک تا سره نشته. د یو نالت د الله یو نالت تا باندې، او بله نالت ته لاړ شه یوارې آینې ته کښېنه، د خپله قواره ته وګوره، د خپله د طبعي مخ ته وګوره چې دا ستا طبعي مخ ته وګوره چې دا بل نالت د الله ده تا باندې. ښه د دې الله نالتونه دي تا باندې چې تا ځوروي. په دې کار د نن تا دنیا ته دا ښکاره کړه چې افغانستان کې هم داسې جاهله ډاکټر شته. ته خو ډاکټر نه یې، قسم درته خورم ته خپله یو مریض یې او ته خپله علاج ته ضرورت لرې. ته ډپریشن لرې، ته اول لاړ څه خپله علاج وکړه. پوه سولې؟ اوس چې د پرتوګ هم وکاږې سوشل میډیا کې، قسم خورم نالت د په هغه افغاني چې د دې پیج کې لاړ سي او د دې کلیپونه وګوري، نالت د په هغه کسي. پوه سولې؟ مبارزه دا رقم نه ده چې یو جاهل طالب کله چې خلک وژني یا یو جاهل داعش چې کله انتحاري کوي، نو د هغه دښمني ته غواړې دنیا ته دا وړاندې کړي چې ته قرآن ته وراچوې چې دوی ته زور ښکاره کوي. آیا دا ښه عمل ده؟ آیا دا یو پښتنه ښځه دا کار کوي؟ نالت د خدای تا باندې شي او د خدای نالت تا باندې شوی ده. نالت د خدای ستا په د مور و پلار شي. بې غیرته بې ننګې ستاو او د پاکستان هغه مرتد فوج فرق په څه شی ده؟ کله چې د پاکستان مرتد فوج لال مسجد ته یې اور واچوه، قرآن یې پښو لاندې کړ، نو ستاو د هغه فرق په څه شی ده؟ دواړه یو شی هستئ. ستاو هغه جاهل طالب او داعش فرق په څه شی ده چې خپله کور خرابوي، خپله مسجد ته اور اچوي، خپله ماشومان زاړه واړه وژني. نو ستاو د هغه فرق په څه شی ده؟ ته نه پوهېږې. خدای نالت تا باندې شوی ده. ته دې د قواره ته وګوره، ډېره بې غیرته یې. نالت د خدای ستا په د مور و پلار شي. مګر یو خبره درته کوم چې ته دا خبره داسې عادي فکر مه کوه چې دومره په افتخار دا کار دی وکړه. قسم مې په لا اله محمد رسول الله د بل چا لاس درته ونه رسېږي. انشاءالله که الله وغواړي، که خدای وغواړي، ما لاس رسېږي ستا ګریبان ته. بیا زه به درته ښکاره کوم په دې کار دی. یا اوس به زه درته دا ویډیو دی په څو ژبو درته ترجمه کوم، ټول دنیا ته دا خبر رسوم. انشاءالله داسې یو نر مسلمان به پیدا شي چې ستا سر د ده درته پرېږدي. پوه سولې؟ پدر دې دا ستا مور و پلار ناله چې بې غیرت یې. دا کار د کولو ده. په دې کار چې تا وکړه، نو چی اثبات ته رسې؟ مثلا تا څه غول دې وخوړه چې دا کار دې وکړه؟ ولې؟ څه لپاره؟ ستا دلیل منطق څه شی ده؟ ولې دې دا کار وکړه؟ مریض یې مریض. ستا د سترګې ته ګوره، ستا د طبعي مخ ته دې ګوره، ستا د قواره ته ګوره. آیا ستا قواره انسان ته پاتې ده؟ د خدای نالت خو کوم هغه نه لري. ته پوهېږې ته دوه ښکر نه لرې، یو لکۍ نه لرې. خدای تا ته هر شی ورکړی ده. په لوی کور کې تکې تنهایي ده. د خدای عذاب ده چې تا ته په دې دنیا کې نازل شوی ده. په هغه دنیا کې به ګوره چې تا
تا باندې څه حال کېږي پوسلې بې غیرتې نالت دې الله تا باندې شي زه هغه افغانانو ته یو مهمه مسج ده هر څوک چې د دې ماچخرې او د دې طبي مخې ویډیوګانې نه یا د دوی پیش ته ځي د خدای نالت هغه کسانو باندې شي بس دا زما مسج و تاسو ته قربانم شم ښه وخت تاسو ته غواړم